السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د افغانستان او د زیمبابوې چې کومه دویمه ټیسټ لوبه ترسره کیدونکې ده د دغې په هکله به زه تاسو ته ووایم چې 11 لوبغاړي معلوم سوي دي کوم به چې زیمبابوې سره دغه دویم ټیسټ کې لوبه ترسره کوي. زه به تاسو ته ووایم چې دغه لوبغاړي ماته چا رالیږلي دي چې همدغه لوبغاړي به په زیمبابوې سره په دویمه ټیسټ لوبه کې لوبې ترسره کوي چې زه به تاسو ته هغه 11 لوبغاړي وښیم. اول به زه تاسو ته ووایم چې د افغانستان او د زیمبابوې چې کومه دویمه ټیسټ لوبه ترسره کیدونکې دغه به 10 مارچ باندې یعنی د چهارشنبې په ورځ باندې به دغه لوبه او د افغانستان په وخت باندې به سهار ټایم کې 10 بجې دغه لوبه شروع کیږي. او زه به تاسو ته وایم چې تاسو کولی شئ په یوټیوب کې هم دغه لوبه لایو وګورئ او بل طرف ته افغانستان کې په RTS سپورټ چینل چې کوم ده هغه کې هم تاسو دغه لوبه لایو کتلی شئ. نو راځم اوس به زه تاسو ته دغه 11 لوبغاړي وښیم چې په دغه کې اوپنر ته چې کوم بیټسمین راوځي یعنی بیټسمینان راوځي په دغه کې ابراهیم زدران سره عبدالملک ته بیا موقع ورکول شوې ده. او دې نه علاوه ون ډاون پوزیشن کې بیا رحمت شاه راوځي. رحمت شاه نه وروسته بیا 4 نمبر باندې حشمت الله شهیدي راوځي. حشمت الله شهیدي نه وروسته وایي شاهد الله کمال ته دوی موقع ورکړې ده. زه به تاسو ته وایم چې افسر زازی او منیر احمد کې یو لوبغاړي ته چانس ورکړي او شاهد الله کمال هم دغلته لاندې کې خو ما په نظر باندې شاهد الله په ځای باندې باید بهیر شاه محبوب ته چانس ورکړي. خو زه خیر وایي شاهد الله کمال ته چانس ورکړي. 5 نمبر باندې به شاهد الله کمال سي. 6 نمبر باندې به اصغر افغان ده او همدغسې 7 نمبر باندې افسر زازی او منیر احمد. دغه دواړه کې یو لوبغاړي ته چانس ورکړي یو به کېنول کیږي. او بل طرف ته 8 نمبر باندې که موږ وګورو دغلته به رشید خان راوځي. 9 نمبر باندې حمزه هوتک ده. 10 نمبر باندې بیا 2 فاست بالران لګي یعنی دغه اولنی فاست بالران یمین احمد زیده او دغه دویم فاست بالران سلیم صافیه وفادار مامن. خو ډېر امکان لري چې وفادار مامن ته په دغه ټیسټ لوبه کې چانس ورکړل شي. نو دغه 11 لوبغاړي ماته چا رالیږلي ول چې همدغه 11 لوبغاړي به د افغانستان او زیمبابوې چې کومه دویمه ټیسټ لوبه ترسره کیدونکې ده دغه کې به د افغانستان لپاره لوبې ترسره کړي. تاسو په نظر باندې به افغانستان وکولی شي په دغه لوبغاړو باندې زیمبابوې نه دغه دویمه ټیسټ لوبه وګټي؟ لاندې ماته په کمنټ کې ولیکئ او د کرکټ تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ.